أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية كچري نسخ کی الله رب العالمین یو آیت او ننسیها یا هیری کی نأتی بخیر منها نرابوڑی بہتر دها غینا او مثلها یا پشان دها غیبانی علم تعلم آیات تا پتا نشتا دی آیات تا علم نشتا ان الله چی بشک الله على كل شيء قدير فهر یو سیزبانی قادر دی. د یهودو بحث را روان دی. یهودو د چې بکله یو خبر او دعوت ولا ورکړې شو نو د دې دعوت په بدل کې به هغوی د ځان نه یو خبره پرې ښودله او داسې خبره به یې کوله چې هغه به د دوی د دعوت قبلېدلو په منځ کې رکاوټ جوړېدلو. ځان له به یې داسې څه بهانه چې دی نو هغه به یې جوړوله. نو کله چې دوی له دعوت ورکړل شو چې تاسو به قرآن مجید باندې او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ نو مخکې د هغوی ذکر شوی چې دوی به وایي چې زمونږ ایمان خو په تورات باندې دی. نو که چا به ووایي چې تورات چې دی نو هغه خو نسخ شوی دی نو دوی به دا ویلی چې تورات نه منسوخ کیږي، کتابونه چې دی هغه خو نه منسوخ کیږي. او وجه دا ده چې هغه د تصدیق محمد رسول الله هم کوي او قرآن مجید هم کوي نو دا څنګه منسوخ دی. دا اعتراض چې دی نو دا به دوی کولو. یا د بعضې حکمونو په باره کې به دوی دا ویله چې دا چې دی نو دا نه منسوخ کیږي، دا خبرې چې دی نو هغه نشته. یا یوه خبره دا و چې که دوی ته به چا ووایي چې تاسو ایمان راوړئ نو دوی به سره اعتراض په محمد رسول الله شروع کوي دا څنګه پیغمبر دی. پرون شراب جایز و ننی ناجایز کړله، پرون پرده نه و ننی پکې پرده راوستله، پرون چې دی خلکو به جواري کوله و ننی جواري منع کړله، مخکې چې کم دی بیت المقدس ته ومونځ کېدو اوس یې کعبې ته تاو کو. یعنی داسې قسمه خبرې به خلک به په شک کې واچوي. مونږ خو دې خبرو په شک کې اچولي او دا مونږ ته صحیح پیغمبر نه ښکاري. دا خو نن یوه خبره کوي او سباله چې دی بله خبره کوي. نو دا به د توحید او د سپکوالي سبب وي او داسې به وویل چې د دې د وجې نه مونږ په ده باندې ایمان نشو راوړی. نو دا ټولې خبرې چې دی نو هغه پکې وي او دا به ویل. نو الله رب العالمین هغه که د تورات شي او هغه که د آیاتونو د حکمونو شي الله رب العالمین د هغې حکمت ورته بیانوي چې دا خو ستاسو جهالت دی، دا ستاسو جهالت دی، د الله پکې لوی حکمتونه دي. یا به یو خبره دا کول چې ګور الله رب العالمین نسخ ولې کوي، الله رب العالمین ولې یو آیت یا یو کتاب یا یو حکم منسوخ کوي. دا خو د هغې چا کار دی چې غلطي تی کېږي، ییر تی کېږي، څه کمزورتیا. نو الله رب العالمین دا کار ولې کوي؟ داسې قسمه سوال به یې کوو نو دا سوال خو خلک وایي او که نه لکه دا خبره خو هم صحیح ده. نو دا خبره غلطه ده. دلته دوی پوهېدل نه الله رب العالمین د هغې جواب ورکوي چې په دې کې لوی حکمت د الله. زمونږ امت کې هم یوه فرقه چې دی هغه موجود ده چې هغوی منسوخ کېدل نه مني، وایي چې نسخ چې دی نو هغه نشته. الله رب العالمین خو په هر څه قادر دی او پوهه دی. حالانکه قرآن هم په دې باندې گواه دی. لکه دلته الله وایي بل ځای به هم راشي چې الله رب العالمین دا کار کوي او په خپله یې کوي او د لویو حکمتونو د وجې نه یې کوي. پیغمبر هم وایي چې نسخ چې دی نو هغه شته دی. او بیا دا پرېږده تورات او انجیل هم د دې گواه دی چې نسخ چې دی نو هغه شته دی. مخکینو پیغمبرانو کې هم داسې خبرې چې دی نو هغه راغلی دی چې یو ځای کې به و بل ځای کې به نه وه. لکه د هغې مثال به داسې ووایو چې آدم علیه السلام چې به بچه کېدله نو په یو وخت حمل کې به یو زوی او یو به لور وه او بل وخت حمل کې به یو زوی او یو به لور وه. نو دقې خور او ورور به نکاح کوله خو د بدل سره کم چې په یو ځای په حمل کې و د دې رور او د بل حمل خور چې دی به نکاح کوله. نو هغې وخت کې دا حکم و، تورات کې بیا دا حکم نه و. تورات کې بیا د خویندو نکاح نه و. نو دا وګوره دا نسخ منی کنه تورات یې منی چې دا منسوخ شته دی. یا چې کم دی یعقوب علیه السلام باره کې راځي پیغمبر دی او د هغه په نکاح کې لکه د ښځې خورې وه
دوه خويندې چې دین هغه په نکاح کې وي ګوره پیغمبر دی خو په هغه وخت کې دا حکم نو په تورات کې بیا دا حکم دی چې الله رب العالمین وای دوه خويندې به تاسو نه لیخینه چې دا به تاسو په نکاح باندې نه لنه ګوره تورات ته دی بیا دې چې به مونږ وایو چې د طلاق دا حکم د موسی علیه السلام په شریعت کې وو چې دا جایز دی که څوک ښځې له طلاق ورکوي او څه مسئلې د عیسی علیه السلام په دین کې چې دی نو طلاق بغیر د جرم نه چې زناکاری بدکاری داسې څه غټ جرم نه نو ته طلاق نشي ورکولی نو د ګوره دا حکم بدلو نو الله رب العالمین وایي ما ننسخ من آیت که چېرې بدل کو مونږ یو آیت او ننسیها یا هیر کو درنا اوس دا ننسخ او ننسیها کې مفسرینو ډېر لوی بحثونه کړي د دواړو باره کې کله داسې وایي چې دا ننسخ نه مراد د دې الفاظ دي چې الفاظ چې کوم دی هغه منع کړي شي او ننسیها نه مراد د دې داسې هیرول دی چې د زړه نه هیر شي او بیخي هیر شي او بیا داسې قسمه ډېر زیات هغه توجیهات چې دي نو هغه د دې بیان شوي دي او ډېر زیات اوږده بحثونه دي پکې خو که هغې کې لاړ شو نو سبق به رانه ټیم به راسره ختم شي او خبره به پاتې شي نو ما ننسخ من آیت او ننسیها یا هیرول د هغې نو الله رب العالمین به دا کار کولو لکه نسخ چې دی منسوخ کېدل دا په درې قسمه باندې په شریعت کې زمونږ شریعت کې نسخ شته دی او دا په درې قسمه باندې دی یو داسې چې کله کله الله رب العالمین یو آیت منسوخ کړي نو داسې منسوخ کړي چې نه به د هغې تلاوت کېږي او نه به هغه حکم باقي پاتې کېږي کله کله الله رب العالمین یو آیت منسوخ کړي نو تلاوت په قرآن کې کېږي خو حکم چې دی هغه منسوخ او کله کله یو آیت داسې منسوخ شي چې د هغې تلاوت پاتې نشي خو حکم چې دی نو هغه پاتې شي تلاوت نه یو حکم یعنی دا درې وړه قسمه چې دی نو هغه شته دی نو په دې کې یو قسم چې دی هغه منسوخ کېدل د الله د طرف نه دي د الفاظو یو هغه هیرول دی الله رب العالمین هیر کی لکه ابو موسی اشعری رضی الله عنه وای مونږ به یو سورت تلاوت کوو لکه سوره براءت سوره توبه چې ورته مونږ وایو د دې په شان یو سخت سورت چې دی هغه به مونږ تلاوت کوو دومره او بیا چې کوم دی د هغې یو آیت یاد کړي چې دا آیت پکې ماته صرف یاد دی او نور رانه هیر شوی دی الله رب العالمین ته هغه صورت چې دی نو هغه هیر یا بل ځای کې وایي دا اتشتمه سپاره کې سبح لله یا یسبح لله چې شروع کېږي د دې صورتونو په شان یو صورت چې دی نو هغه ماته یاد او صرف یو آیت پکې ماته یاد دی او نور صورت چې دی هغه رانه هیر شوی دی نو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو د الله رسول الله ته وایي چې د الله رب العالمین ستاسو د زړونو نه هیر کړی دی د الله پکې مرضي و بس هیر کو د الله رب العالمین د اول نه داسې وایي لکه یو ځای کې وایي سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله تاسو به د دې تلاوت کوئ زر ده خو الا ما شاء او نه به هیروئ الا ما شاء الله مگر که الله وغواړي نو الله رب العالمین چې کوم حکم او تلاوت را لېږي نو الله ته د مخکې نه پته چې دا تلاوت به دې ټیم پورې بیا به یې ته استیر کم د سینو نه به یې ول وران کړ نو دا خو د الله کمزورتیا نه شو که دا خو ډېر لوی حکمت شو او ننسیها نأتی بخیر منها نو الله رب العالمین هغه حکمت دا بیانوي چې نأتی بخیر منها دا اوس جواب د شرط دی دا ما ننسخ چې دی دا ما دا د شرطیه شو نو دا نأتی چې شو دا څه شو دا جواب د شرط شو یعنی که چېرې زه دا کار وکم نو دا به کوم نو څه به کوم نأتی بخیر منها الله رب العالمین وایي زه به خامخا د هغې نه بهتر راولم نو بخیر نه مراد څه شی دی نو بخیر کې ډېرې خبرې دي یو دا دی چې الله رب العالمین لکه اوس د یعقوب علیه السلام په وخت کې یو شان حکمونه او د موسی علیه السلام په وخت کې څه تبدیلی رالی د عیسی علیه السلام په وخت کې نورې تبدیلی رالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نورې تبدیلی رالی د بعضې ګناهونو د وجې نه الله په امتونو سختي وکړه لکه د خیالي په ورځ باندې کاروبار ښکار دا خبرې منع نه وي خو الله رب العالمین بن اسرائیلو په خبرو کې ګوتې ووالې نو الله په ایسته منع کړل تاسو به د خیالي په ورځ هېڅ کاروبار نه کوئ او د حقې په وجه باندې د ښکار په وجه الله رب العالمین ولا عذاب ورکو یا یو حکم دا هم دی چې کله دوی د سخي عبادت وکړو الله رب العالمین ورته یو بل به وجنی بیا ایسته هغه حکم الله په خپله منسوخ کو یو حده پورې الله ته پته و چې دقې ځای پورې پې وکړو د هغې نه بعد منسوخ کو چې اوس دا نور خلک پرېږدی نو دا د الله رب العالمین مرضي ده نو دا نأتي بخیر منها څه شو دا پکې پیدا شوله د دوی دپاره که نه که اوس فرض کا دا حکم نوی راغلی او دا منسوخ کېدل نوی نو دا ټول بني اسرائیل به ایسته څه شوي دا به مړه شوي او ختم شوي به نو نأتي بخیر منها بخیر معنه دا شوله چې هغه به انفع ډېر زیات پیدمن به د دې مخکې نه به ډېره فایدې داسې به چې هغه حکم به وي خو د هغې نه به اساني د دې خلکو د ذهن د دوی د سوچ موافق به مخکې سادګي او سوچونه بل شان و سوچونه او خلک چې دی هغه بل شان دي نو الله رب العالمین
دا مخلوق دا زمانہ دا ټول الله رب العالمین مخلوق ته کنه نو الله رب العالمین په خپويږي چې مخکو ته څنګه حکم کو او رستو ته څنګه حکم کوي لکه دا یو مثال لخیالي د ورځې چې مور کو نو بعضی حکمونه الله د بعضی ګناهونو په وجه سخت کړي دي ورسته چې د هغه سکړه بدلی کړه یا چې کم دی دلته دوی دا وای چې تورات ولې منسوخ شو دا خو د الله کتاب دی قرآن وای چې د الله کتاب دی محمد رسول الله وای چې د الله کتاب دی نو نأتی بخیر من هذا قرآن چې راغی نو د هغې نه بهتر راغی کنه تورات منسوخ شو خو تورات داسې نه دی منسوخ شوی چې کنه هغې ختم کو نه د هغې نه بهتر کتاب دله درکو بهتر حکمونه چې دی هغې دله درکړله نو دلته ننسخ کې یو دا شو چې بعضې حکمونه چې تورات سره برابر شي نو بعضې حکمونه د تورات منسوخ کړله او ننسیها او بعضی پرې خودل یعنی د تورات ډیر حکمونه چې موسی علیه السلام ته هغه محمد رسول الله ته هم دی او په قران مجید کې هم چې کم دین او هغه موجود دي نو نأتی بخیر منها الله رب العالمین و یا بهتر دا غین راوړو او مثلها یا پشان دا غی بانی نو ځلته یو سوال واردی کی چې الله رب العالمین کله بیا د هغه پشان حکم راوړي نو بیا دا منسوخ کوي ولی یای هیری ولی نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې او مثلها یو جواب دادی چې دا په ثواب کې دا غي پشانی په حکم کې به دا غي پشان نه یادی سي دا چې په اسانتیا به کې ډېرې خلکو ته به کې اسانتیا د خلکو موافق وي او ثواب به د هغې نه زیاتی یعنی دا خلک خو کدا سوچ کوي چې ثواب یو کار رانه لاړو نو ثواب به ورته بیا هم په هغې کې هم میلاویږي خو د خلکو موافق او اسانتیا به پکې موجودي نو مثلها مراد دا دی الم تعلم ان الله رب العالمین و آتا علم نشته نو په دې کې اولنی مخاطب چې دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا د هغې نه بعد څومره امت چې دی دا ټول مخاطب دی چې علم تعلم ان الله آیا تا ته د خبرې علم نه دی یعنی دا څومره یقیني او غټه خبره ده چې ان الله بشک الله على كل شيء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی نو چې کله الله رب العالمین په هر یو څیز باندې قادر دی نو دا قادر ذات چې دی هغه ولې حکم نشي بدلولی منسوخ کولی هم شي او بدلولی هم شي دا خدای الله رب العالمین خوخه ده چې وای غواړي نو بس بدلی الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد